السلام علیکم ګرانو ملګرو د کرکټ مینوالو ستړي مشه په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. ګرانو ملګرو د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبې ډېرې خوندورې او مهم پړاو ته ورسېدې. تر دا مهال افغانستان او بنگلاديش د دواړو لوبډلو ترمنځ دغه لوبې په زړه پورې ترسره شوې دي. لومړۍ لوبه هم افغانستان په خپله ګټه پای ته رسولې او په دویمه لوبه کې بیا بنگلاديش افغانستان ته ماتې ورکړه. لومړۍ لوبه کې د افغانستان د 236 رنزونو هدف بنگلاديش ترلاسه نشو کړی او د 92 رنزونو په توپیر یې له افغانستان څخه ماته وخوړه، خو په دوهمه لوبه کې بنگلاديش په زړه پورې بیټینګ ترسره کړل او افغانستان ته د 252 رنزونو هدف ورکړ چې افغانستان ونه شوی کولی دغه هدف پوره کړي او لوبه یې بنگلاديش ته وبایلله. د دواړو لوبډلو ترمنځ د دې سیریز دریمه یا هم وروستۍ لوبه سبا د افغانستان پر وخت پر 2:30 بجې د شارجه کرکټ نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه لوبه یو ځل بیا هم د ملي سپورټ تلویزیون خپروي. په دغه لوبه کې د افغانستان له اړخه په لومړنۍ لوبه کې محمد نبي او همدغه شانتي د بیټینګ په برخه کې ښه وځلېده او د بالینګ په برخه کې بیا غضنفر و چې 6 وکټې ترلاسه کړې. په دویمه لوبه کې تر ټولو زیات رنزونه صدیق الله عدل ترسره کړل، نوموړي 9 رنزونه ترسره کړل او په دې لوبه کې د بالینګ په برخه کې بیا ننګیال خروټي تر نور افغان بالرانو ښه بالینګ ترسره کړ. همداشان افغانستان به د بنگلاديش سره د دې سیریز وروستۍ لوبه سبا په شارجه لوبغالي کې ترسره کوي. ټولو افغان لوبغاړو ته ښه چانس د افغانستان د بریا په هیله او همداشان د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې وشوی کولی چې استرالیا ته په استرالیا کې د 500 ورځو لوبو په سیریز کې ماته ورکړي. د دې سیریز لومړنۍ لوبه استرالیا ګټلې وه چې وروسته په دواړو لوبو کې پاکستان وشوی کولی استرالیا ته ماتې ورکړي او له ډېر اوږدې مودې وروسته پاکستان په دې بریالی شو چې په ورځو په سیریز کې استرالیا ته په استرالیا کې ماته ورکړي. محمد رضوان چې د پاکستان د ملي لوبډلې کپتان ټاکل شوی د لومړنۍ سیریز او همدغه شانتي لومړنۍ کیپټنسي وه چې د نورو لوبډلو په وړاندې ترسره کوي. نوموړي وشوی کولی خپله کیپټنسۍ کې د پاکستان ملي لوبډله د استرالیا د لوبډلې په وړاندې بریا ته ورسوله. په دغه لوبو کې د پاکستان بالینګ ډېر په زړه پورې ترسره شو. په وروستیو دواړو لوبو کې پاکستان بالینګ وشوی کولی چې استرالیا له ستونزو سره مخامخ کړي. په دوهمه لوبه کې د استرالیا ټوله لوبډله 270 څخه په کمو منډو او همداشان په نننۍ لوبه کې د استرالیا ټوله لوبډله له 150 څخه په کمو منډو آوټ کړه. د پاکستان له لوري په دغه سیریز کې حارث راؤف بریالی بالر دی چې په یوه لوبه کې وشوی کولی 15 وکټې ترلاسه کړي. همداشان نسیم شاه، شاهین شاه افریدي او محمد حسنین هم په خپل وار سره په دغه لوبو کې په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړه. دا وه نننۍ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بیا د الله په امان، تاسو ټولو ته ښه وخت.